بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. دی حدیث مبارک کی د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایي چې صحیح مهاجر د کم مهاجرینو چې ثوابونه او اجرونه راغلي دي په احادیثو کې او په قران کې، د مهاجر دا ثواب دی چې د الله رب العالمین د لپاره یو وطن پریدي، نو الله ټول ګناهونه په خواني معاف کوي. دا د هجرت ثواب دی، لکه صحابه او مکه مکرمه د دې وجنه پرې خودله چې د الله بندگی پکې نشو کولای په توحید سره، نو لاړ څوک حبشې ته لاړ، حبشو ته، څوک مدینه منورې ته لاړ، خپل وطن پرې خوده. نو راځي هجرت دومره لوی ثواب دی، خو صحیح مهاجر او پیژنئ. صحیح مهاجر د الله په نسبانی هغه دی چې ګناهونه پریدي. ګناهونه پریدي، صغائر واړه ګناهونه او کبایر غټ ګناهونه ټول پریدي. دا ګناهونه دومره خطرناک سیز دی، ګناهونه چې د انسان په مال کې، د انسان په اهل کې، د انسان په عمر کې برکت ختمي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. خکارا شوی دا بے برکتی، فساد نه مراد د غایات کې بے برکتی ده په وچو په دریابونو کې، ولی په سبب د هغه ګناهونو چې د خلکو لاسونه کوي. زړه باندې زنګ راولي، رب العالمین بنینی په ورځ د قیامت. الله رب العالمین بخفل دیدار، خپل ملاقات نور نصیب کوي هغه چاته چې هغه گناهونه کوي. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. سورة مطففین کې الله ویلي. نو گناهونو نه ځان ساتل، گناهونه پرې خودل، دا سړی د الله په نسبانی صحیح مهاجر دی. لفظی معنی ته وسګوره. المهاجر هجرت کوونکی د الله په نسبانی، من هغه څوک دی هجر الخطایا چې پریدي واړه ګناهونه او الذنوب او غټ ګناهونه. یو ځل بیا لفظی معنی والمهاجر هجرت کون کې د الله فنزوانی، هجرت کون کې د الله فنزوانی، من هغه څوک دی هجر الخطایا چې پریدي واړه ګناهونه او الذنوب او غټ ګناهونه. مخکزا دا بل حدیث وسیدا سره البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي. په دې حدیث کې یو قاعده، یو قانون دی. دا قاعده او دا قانون زدکا چې چا په چا باندې دعوه وکړه، نو دی دعوه کون کی تا مدعی وی، او چا باندې چې دعوه وشي نو هغه ته مدعا علیه وی. مدعا علیه لکه یو سړی را پاسیږي او وی چې دا پټه زما دی، په بل باندې دعوه وکي، یا دا کور زما دی، یا دا دکان زما دی، نو دی دعوه کون کی ته مدعی وی، او دی دویم ته د چا چې دا په حال پلاس کې کور دی او دکان دی او زمکه داغه ته مدعی علیه وی.
اوس گواهان با څوک راولي؟ دعوه کوونکې مدعی به گواهان راولي، گواهان به پیش کوي چې او دا زما دی او ما ته میراث کې پاتې شوی یا مې د پلاني نه اخیستی و، د دې د وجې نه زما دی، گواهان به پیش کوي. او که چرته د دعوه کوونکي سره گواهان نشته نو بیا به مدعی علیه قسم وږي. مدعی علیه په چا چې دعوه شوی دا به قسم وږي چې قسم په الله دا سړی دروغجن دی او دا پټه یا دا دکان یا دا کور دا زما خپل قسم وکي. نو اوس لفظي معنی ته ګوره. البینتو گواهان چې دي علی المدعی په دعوه کوونکي باندې دي، یعنی دعوه کوونکي به گواهان راولي. والیمین قسم چې دی علی المدعی علیه په هغه سړي دی چې دعوه کړی شوی دی علیه په هغه باندې. والیمین او قسم چې دی علی المدعی په هغه سړي دی چې دعوه کړی شوی دی علیه په هغه باندې. لکه خلق پښتو کې وایي منکر لقسمی، دا مدعی علیه منکری کنه. کله چې د مدعی سره دعوه کوونکي سره گواهان نه به منکر لقسمی، چې منکر قسم وکړو بس ټیک ده، منکر به وګټله. المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه زيعته ويحوته من ورائه. دا حدیث مسوایا لفظی معنی ته د حدیث ګورا. المؤمن مؤمن چې مرآة المؤمن شیشه د مؤمن ده، مؤمن شیشه د مؤمن ده. د دې مقصد دا دی لکه څنګه چې شیشه کې انسان ته خپل عیب معلومیږي چې زما سترګو کې دا عیب دی، په مخ باندې می خزله پرته ده یا مخ می پاک دی کو خیرن دی، ویخته می څنګه دی، خپل عیب انسان ته معلومیږي په شیشه کې. نو دغه رنګه مؤمن د بل مؤمن د پاره شیشه ده چې مؤمن با هغه بل مؤمن ته غلطي ورخی چې تا کې دا کوتاهی ده، تا کې دا غلطي ده، دا رضانه وباسه. خو شرمای بینه خیسته انداز بانی د ادب او د عزت په الفاظ بانی. لکه شیشه انسان ته خپل عیب ورخی کنه، نو دغه رنګ با مؤمن بل مؤمن د پاره شیشه وي، هغه ته به عیب ورخی، داغه به اصلاح کوي، داغه به خیرخواهی لټي. المؤمن مؤمن چې مرآة المؤمن دا شیشه ده د بل مؤمن. والمؤمن اخو المؤمن او مؤمن سړی اخو المؤمن دا ورور د مؤمن دی. مؤمنان خپل منځ کې ورونه ورونه دي. قرآن کې الله ویلي سورۃ حجرات کې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ورونه ورونه دي، په یو بل به ظلم نه کوي، د یو بل به سپکه نه بیانوي، او کو چاله چا سپکه بیان کړي نو الله به هغه سپک کړي. یو حدیث کې راغلی چې یو مسلمان پسې څه خبرې چا کولی په یو مجلس کې او تا ول دفاع وکړه، الله به ستاسو د مخ نه ور واړی په ورځ د قیامت. بلوغ المرام کې کتاب الجامع کې د حدیث تیر شو بل ورځ. والمؤمن مؤمن چې دی اخو المؤمن دا ورور د مؤمن دی. یکف بندوی با عنه د دې مؤمن نه زیعته ضایع کېدل ده، ضایع کېدل ده مال د هغه. یعنی کو د یو مسلمان مال ضایع کی نو ته کو وس کی دی چې نقصان نه بچ کی نو بچ کې به. یکفو بچکوی یکفو بندوی بان هو ندی مؤمن نا زیعته ضایع کېدل د مال او د عمل د هغه، زیعته ضایع کېدل د مال او د عمل د هغه. ويحوته حفاظت بکی دی خپل ورور مسلمان می ورائه رست د هغه نه چې هغه نشتره
کور کې نشته په یو ځای کې حاضر نه دی نو د هغه د مال حفاظت بکې د هغه د عزت حفاظت بکې وی خطرناک ګناه په ټولو ګناهونو کې سره ډیر عظیمه ګناه په ګناهونو کې پس د شرک نه هغه دا چې یو سړی د خپل گاونډي د بیبي سره غلط سوچ وکي په لړ کې د خپل گاونډي د بیبي سره د دین عظیمه ګناه نشته ده د شرک نه روسته دا غټه ګناه ده نو حفاظت به کې داغه د حیا داغه د غیرت داغه د مال داغه د کور داغه د بچو د ایمان والو صفات دي چې ځان د څوک مؤمنان وي اوس لفظي معنی ته یو ځل بیا وګوره المؤمن مؤمن چې مرآت المؤمن دا شیشه د مؤمن ده والمؤمن مؤمن چې اخو المؤمن دا ورور د بل مؤمن ده یکفو بندوی با عنه د خپل ورور مسلمان نازیعته زایا کېدل د مال او د عمل د هغه زایا کېدل د مال او د عمل د هغه ويحود حفاظت بکوي د هغه می ورائه رست د هغه نه انشاء الله چرته نو د هغه د مال او د هغه د کور به حفاظت کې